د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام اړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستۍ خبرونه ته. نن شنبه د جوزا یا د غبرګولي د میاشتې 5مه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 25 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په هلمند او کندوز کې په نشهیي توکو د 100 روږدو کسانو درملنه وشوه. د قطر بهرنی چارو وزارت مرستیال محمد بن عبدالعزیز خلیفی او مل پلاوی د اسلامي امر له چارواکو سره د لیدنې په دوام کې د ځل د بهرنی چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره کتلې دي. او مکسیکو کې د سټیج غورځېدو په پیښه کې 9 تنه مړه شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په هلمند او کندوز کې په نشهیي توکو د 100 روږدو کسانو درملنه وشوه. د هلمند او کندوز امنیه قومندانۍ مسؤلینو په دغه ولایتونو کې د 100 روږدو کسانو د درملنې خبر ورکړی دی. د هلمند د امنیه قومندانۍ ویان ملا عزت الله حقانی رسنۍ ته ویلي په دغه ولایت کې په نشهیي توکو 50 روږدي کسان د یاد ولایت د متعددو 100 بستریز روغتون کې د 4 میاشتنۍ درملنې وروسته خپل کورنیو ته وسپارل شول. ورته مهال د کندوز د امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر عبدالعزیز خیبر رسنۍ ته ویلي چې دغه ولایت په صحي کم کې 50 روږدي کسان له 3 میاشتې درملنې وروسته خپل کورونو ته سپارل شوي دي. خیبر زیاته کړې چې اوس مهال هم په یاد کم کې د 500 روږدو کسانو درملنه روانه ده. د قطر بهرنی چارو وزارت مرستیال محمد بن عبدالعزیز خلیفی او مل پلاوی د اسلامي امارات له چارواکو سره د لیدنو په دوام کې دا ځل د بهرنی چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره کتلې دي. بهرنی چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي محمد بن عبدالعزیز خلیفی دغه کتنه کې امیر خان متقی د قطر سفر بلنه ورکړه. په خبرپاڼه کې راغلي دواړو خوا په دغه کتنه کې افغانستان په اړه د دوی درېمې ناستې په اړه هم خبرې کړې دي. دغه کتنه کې قطري پلاوی ویلي دغه هیواد هوډ لري چې کندهار کې 400 بستریز روغتون جوړ کړي. او مکسیکو کې د سټیج غورځېدو پیښه کې 9 تنه مړه شوي. د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې د مکسیکو په شمالي ایالات د سان پیټرو ګاریسیا په ښار کې دغه هیواد ولسمشریزو ټاکنو ته د ولاړ نومان جورج منیس د کمپاین په غونډه کې د سټیج د غورځېدو پیښه کې 9 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. پیښه په ځای وخت ماښام د تیز باد له امله رامنځته شوې او ټپیان چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي روغتون ته لیږدول شوي دي. د مکسیکو ولسمشریزې ټاکنې د روانې جون میاشتې په 2مه نیټه پلان شوی دی. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب همدمرول. تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.